د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته او په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 اعمال ذکر کړی دي چې دا 3 اعمال چا وکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا انسان جنتی دی. مختصر 3 اعمال دي خو جون تراوستل پکار دي او چې دا 3 واړه اعمال په ژوند کې راوستل نو یقینا تا په شریعت باندې پورا عمل وکړو. باغی کې یو حلال رزق ته، دویم د سنتو تابعداري ده او دریم خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ ساتل دي. نو دا 3 اعمال چې د وکړل یقینا چې تا په شریعت باندې پورا عمل وکړو. نو چې په شریعت تی پورا عمل وکړو نو ته الله تبارک وتعالى جنت ته داخل کړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اکل طیبا، چا چې حلال روزي وخوړله خپل رزق حلال کو. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وعمل فی سنت، په سنت باندې عمل وکړو. او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وامن الناس بوائقه، خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ اوساتو، چاته تکلیف ورنکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو، دا جنتی انسان دی. نو دا حدیث الفاظ ډیر زیات مختصر دي خو کو وکته شنو دا ډیر وسیع معنی لري، ډیر لوی معنی لري. پاره کې دی حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول سیز بیان کړی دی من اکل طیبا، چا چې حلال روزي وخوړله خپل روزي حلال کړله. ځکه چې ستا روزي حلال نه و حرام و الله تبارک وتعالى ستا یو عبادت هم نه قبلې بیا. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کمی ګیړې ته چې حرام یو ونه لاړه الله تبارک وتعالى دغه انسان سلوي خورز یو عبادت نه قبلې، یو عبادت الله تبارک وتعالى دغه انسان نه قبلې کوم ګیړه چې حرام نه پرتوي. ادي وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلال کړه د تمام عبادتو دارومدار دا په حلال روزي باندې. روزي چې د حلال و د دې ډېر زیات فائدې دي او د حرام روزي ډېر زیات نقصانات دي. یو نقصان خو دا چې الله د عبادت نه قبلې، روزي د حرام و الله تبارک وتعالى د یو عبادت هم نه قبلې. په دنیوي نقصاناتو کې اول نقصان دا دی چې ستا به صحت خراب وي. کم سړی چې حرام خوري تاسو وګورئ پاک قسم مرضونه وي، قسم مرضونه په لګیدري، په خپل به هم صحت خراب وي. دویم چې کوم حرام روزي دی په کوم بچو باندې خوري دغه بچي به د تابعدار نه، دا بچي چې رالوي شي د خو د بچو د پاره حرامه کوي کنه، خو دا بچي به د تابعدار نه، دا بچي به د نافرمان نه، د دې بچو د لاس به ډیر بی عزت او رستی رہی، ډیر په تکلیف پیدا دي بچو د لاس. کم سړی چې په خپل بچو باندې حرام روزي خوروله. درې مدار چې د کور والا د بیبي به نافرمان وي، ځکه هغه بیبي ته پته ده چې د الله نافرمان دي. نو په داس انسان باندې بیا ځکه کومه د الله پروا دی نه کوي، حرام روزي راوړي. نو د دغه خزي د دې خاون د دغه خزي په ځړ کې بیا د خاون عزت هم نه وي چې کوم خزي ته پته ولګي چې زما د خاون حرام خور دی. نو د داسې خزي په ځړ کې بیا د خاون عزت نه پاتې کیږي. نو دریم نقصان دار چې خزه به هم سوي نافرمانه به وي نافرمانه. نو د حرام روزي ډیر زیات نقصانان دي، په خپل به هم خرابي، اولاد به هم نافرمانه وي، خزه به هم نافرمانه، په معاشره کې به هم عزت نه وي. او حلال روزي چې د خوړله الله تبارک وتعالى به عبادت قبل یو نقد فائدہ ده، عبادت به قبليږي. دویم دا روزي به لګوي خو زړه ته به سکون وي، آرام وي، چین به وي، خوشاله به په خپل روزي باندې. اگر چې لګه د حلال ده ته به رضا خوشاله به، ضمیر به مطمئن. نو اول خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړی دا من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلال کړه، حلال روزي وخوړله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت، چا چې په سنت باندې عمل کو عمل. ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په اخر زمانہ کې چې زما امت په د فساد نه ډک وي ډک، په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو، د سلو شهیدانو نه په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري. اسمر لوی ثواب دی. په اخر زمانہ کې په سنت باندې عمل کول ډیر زیات ګران شي، دا ځکه دومره ثواب لري.
تاسو وګورئ کنه ګیره سنت طریقه ده. نن سبا ګیره هر سړی پرېښودی شي؟ نشي پرېښودی. دې فتنو په دور کې هر سړی ګیره نشي پرېښودی. دا د هر چا کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی. دارنګې هغه نور سنت خو پرېږده، په منظورو پسې چې کوم سنت و هغه خلک کوي، فرض کوي او د جومات نه تښتي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت په فساد کې گرفتار شي، په ګناهونو کې گرفتار شي، په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه څومره ثواب چې 100 شهیدان لري. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه، چې خلق محفوظ شي د تکالیفونه، د تکالیفونه محفوظ شي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د جبې نه محفوظ وي او د لاسو نه محفوظ وي. نور مسلمانان د جبې د تکلیف نه محفوظ شي او د لاسو د تکلیف نه محفوظ شي، دا کامل مسلمان دی. مطلب دا مسلمانان خو ډیر دي، خو کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه په جبه تکلیف ورکوي نه په لاس باندې تکلیف ورکوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه، چې خلق محفوظ شي د تکالیف ددنه نو دخل الجنه. دا صيغه نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې د ماضی ذکر کړی دا. مطلب دا چې دا سره جنت ته تللی دی، د جنت ته تللی دی، دسې د جنت ته تللی یقیني دی. نو دا ډېر جامع حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا، چې حلال روزي وخوړله. یو خبره ځان د حرامو نه وساتو. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت، په اخر زمانه کې د فساد دور دی، خلق د سنتو نه نفرت کوي او د بیا په سنتو باندې څه کوي؟ عمل کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه، خلق د تکلیفونو نه محفوظ شو، د جبې د تکلیف نه خلق محفوظ وو، د لاس د تکلیف نه خلق محفوظ وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شوی دی، دا جنتی انسان دی چې دا درې اعمال پکې موجود وي. الله تبارک وتعالى دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو. مونږ وایو چې دا بل انسان د څنګه په تکلیف کیږي، دته به کم ځای کنده کنم چې د پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغه کنده کې به په خپل پریوزي، کله چې د بل مسلمان ته سازش کو په دغه سازش کې به په خپل گرفتار کیږي.